شراب دا د دنیا شراب نه به سرخوږي وي نه به پکې نشی د انګورو جوس به د انګورو اعلی جوس به یو به د هغې بیږي یو به د سوچه اعلی پیو بیږي دا به جنت کې د اولې بیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ګوره د دنیا چې کومې ولی دي په هغې کې لاندې کاڼې وي که نه کاڼې خوند کوي خود کاڼې د اوبه چې په دې کاڼو بیږي شرلار کوي د جنت په ولو کې به هم لاندې کاڼې وي خو کاڼې به سي ابه یاقوت زمرد او مرجان به وي ابه چمک وي پړق به وي او دا رڼا به ترې بار روځي او د اوبه به ورسره شړقپار به کوي او تېرېږي به ورسره او بیا رسول الله مبارک وفرمایل وی د جنت په ویښ کې به خټه مي په دې غاړو به خټه مي خټه او د دنیا د خټې په شانتې نه د هغې خټه به مشکي مشک چې راوالې خوشبو به کوي یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته وی دوړه پکې شته خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دی او د جنت ځمکه به سینګی تکه سپینه به زموږ د ځمکې په شان بني ګول غونډۍ تکه سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې اوړو ډوډۍ چې وي داسې به او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله راغونډه کړي د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي زموږ دا چې په کومه ځمکه مونږ ګرځو دې نه به الله ډوډۍ جوړه کړي لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړی راړي نو جنتیانو ته به دا په میلمستیا کې کیدي دی به وخوري خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي دی به په میلمستیا کې خوري دا د جنتیانو خوراک چې څه غواړي ما چې د سورت رحمان دا کم آیتونه درته ووې نو چې دي څه غواړي وجنل جنتین دان د جنت میوې نږدې دي نږدې دنیا کې هم میوو پسې به دکان ته ځې پیسې به وړې منډۍ ته به ځې پیسې به وړې که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخېږي اندرم پایه به اوچتې هلته دا نشته چې څنګه د کمې میوې ته شوق راغی څانګه به د دې خولې له دې لاس ته رانږدې شي چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه میوه به سخام وي سخاوال هم په میوه کې نشته میوه وینځل هم نه غواړي چې دا به ووینځې او د دنیا د میوو په شان به سړی به پیژني چې دا سیب دی دا کیله ده دا مالټه ده دا کینو دی دا خربوزه ده خو خوند به یې داسې نی لکه د دنیا د دې په شان او مقدار به هم داسې نی غټې غټې میوې به اعلی مزیدار او چې کومه میوه روشو کې فورا به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي چې څه ته دې زړه کېږي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي ابه درته میلاویږي او چې څه دې په زړه کې تېرېږي ابه درته میلاویږي لکه څه تېرېږي او څه غواړئ نو موږ نه اکثر دا طالبان تپوس وکړي وي نسوار به پکې میلاویږي که نه دا بعضې طالبان خو د نسوارو شوقیان دي که ځکه دویم نه دا به نه میلاویږي په جنت کې د نسوارو ډبلې نشته نه په جنت کې تماکو شته نه د نسوارو ډبلې شته او نه تماکو شته نه د نسوارو چې کوم سید د نسوار جوړېږي خام مال هغه نشته ایره میره نو تا چې اوس ووایې چې څه غواړې نه میلاویږي نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي او مونږ وایو چې خدای پاکه یو چونډی نسوار نو بیا به سي نو ما وی چې دا سوار شته نه هلته بدبویه شی هلته نشته نسوار بدبویه نسوار چې د خوله کې واچو لاړې به توکې لاړه شته نه هلته خولې له به د انسان رطوبت راځي لاړې نه بغیر خو خوله لیکن ابه دومره خشته خوږي چې هغې کې به سخاوالې ني ابه بار نه روځي ابه واپس تېرېږي به خوند به سړي له ورکوي نو مې چې تاله بالفرض نسوار خو نشته او بالفرض میلو شي درته نو لاړو له به چارسدي ته راکوزېږي او که پېښور ته به کوزېږي نه به د چارسدی او نه به د پېښورې لاړې به کم دی توکې نشته لار د پوزې قڼې پکې نشته نه د سړو نه د ښځو
دا سخاخ خولې نشته خوله به ځي خوشبویي به کوي او دسماتې نشته چې سړی پکې متیازې وکړي او دسماتې نشته نه لوی او دسماتې شته نه ورکوټې او دسماتې شته چې خوراک وخورې ګرمې به وکړي عزم به شي خولې به د انسان نه وځي په دې به عزم شي په دنیا کې هم داسې څیزونه الله پیدا کړي دي چې د هغې او دسماتې نشته داسې ولا خدای عازمه راولي داسې حیوانات شته په دنیا کې خوشحاله زندگی به د انسان نه غم شته په دنیا کې په جنت کې نه بیماری شته نه تکلیف شته نه جړا شته اس تکلیف اس بیماری نشته نه ډاکټر شته او نه میډیکل سنټر شته د دې څیزونو ضرورت پکې نشته خوشحاله خوشحالي ده بس ځواني هم نه زړېږي هر سړی به د دنیا د 33 کالو د عمر په اندازه داسې وخت کې به چې امرت به ویښته ایله دا بنده چې نوې زلمي شي او په دې مخ یې داسې ویښته لا نی راغلی معمولي شان داسې دا خط یې راښکاره چې دا نري ویښته او لا خط نی راغلی په داسې اندازه به یې هر سړی د ښځو او د سړو به لږ فرق وي د ښځې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولي غوندې چې پته یې لګي چې دا سړی وجود به خشته ښکلې لوږه نشته په جنت کې تنده په جنت کې نشته نو بیا به خوراک او څښاک خلک څه دپاره کوي د خوند دپاره بعضې وخت کې سړی خموړي ښه ډوډۍ وخوري او بیا ورته فروټ کېدي وي دا وخوره هلکه ما خو ډوډۍ ډېره وخوړه نه دا هم پکې خیر دی وخوره دا الوام ورپسې وخوره نو دې اوږې نه دي موړي خو د خوند دپاره یې خوري د جنت جامې به خیرنېږي نه زړېږي به نه لیکن خلق به بدلی د خوند دپاره لکه بعضې ناوو ښځو ته نه ګورې یو جوړی چولې خو خیرنه شوي نی او بله واچي هغه خو خیرنه شوي نی هغه وباسي نو بله واچي دقسې د خوند دپاره به خلک جامې بدلی او یا جوړې به پکې چولي خلکو سوي ها جامې به خلک څه دی وایي ماړه ټوله خبره ده نه په ګډه وړه کړه سړیه څه مې وي د خوند دپاره به خلک جامې اچوي د لذت دپاره او د خوند دپاره جامه به خیرنېږي نه به جامه زړېږي او کم از کم او یا جوړې به سړي اچولي زمونږ طالبان وي په دې او یا بس څه کوي زه ته ملکه تاسو اچولي دي لاندې د یو بنین اچولي بنین د پاسه یې کمیس اچولي دی کمیس د پاسه دی واسکټ اچولي څوک لا 2 واسکټې مچي د واسکټ د پاسه یې چوغم اچولي دی کوټ د چوغې د پاسه یې بیا په سر رومال هم اچولي دی او پټکې دې موالې دي څونه جوړې شو دا شپږ خو دلته اچوي او زنانه څومره اچوي دا به د خوند دپاره مختلف قسمه جوړې به یې خشته او جوړې به کم ځای دردي نشته د انارو د بوټو شان بوټي به امام قرطبي لیکلي دي په تذکره کې د انارو د بوټي شان بوټي به ابا خاص د جامو دپاره ته به ته انار روشو کې په میان به مات کې چې مات کې خشته جوړه به ته رو داسې جوړه به چې د انار په پوستکي کې راځي دومره نری باریکه به نو بوج په سړي نه راځي ابا راوالې وابچې خشته جوړه مزېداره او سړي به هم ګوره هلته بنګړي اچوي دلته ښځې بنګړي اچوي هلته به سړي هم بنګړي اچوي نو زمونږ طالبان وایي سړي به څنګه بنګړي اچوي بدی به نه ښکاري ولې دا ګړی چې مونږ اچولی بنګړی نه دی څه خلک ورسره بلد دی نو بدي نه ښکاري دا ګړی هم یو بنګړی دی که دلته خو ځکه بنګړي بدي ښکاري چې رواج یې نشته د ښځو بنګړي دي د ښځو به جدا بنګړي وي سړو جدا لکه د ښځو جدا ګړی ده د سړو جدا ګړی ده د ښځو ګړی که سړی اچوي نو بیا بدي ښکاري او د سړو ګړی چې ښځه اچوي نو بدي پې ښکاري نو د سړو به جدا بنګړي او د ښځو به جدا بنګړي وي
سره زر دلته سړو له منه دي هلته به استعمالوي